خبر سراج الدین حقانی امریکا خپل دښمن نه ګڼو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت یې اوس هم د امریکا خپل دښمن نه ګڼي او له هیواد او نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. هغه دا څرګندونې د امریکا د CNN تلویزیون د خبریالې کریستال امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاتوي یې کړې چې غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو 10 کلونو کې د جګړې په یو دفاعي وضعیت کې وو او دوی چې دوحه او امریکا سره موافقه وکړه نو پریکړه وکړه چې نور به په دې اړه خبرې نه کوي. حقانی زیاته کړې دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نړیوال اصول او مقررات له مخې د امریکا او نړیوال ټولنې سره ښې اړیکې ولري. حقانی دغه راز وویل چې سره له دې چې امریکا خپل دښمن نه ګڼي خو افغانان د امریکا اعمال ته په پام کې دوی د نیتونو په اړه ملاحظات لري. سراج الدین حقانی تر اوسه د امریکا په تور لیست کې شامل دی. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.